الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. پنځمه سپاره ده سورة النساء او اتا او یایم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې کله په دوی باندې جهاد فرض کړل شو نو د منافقونو وډله وا دوی ویل ای ربا تا ولی په مونږ باندې دا جهاد فرض کو ولی د موږ نورست کولو هغه نیټه نږدې تا نو پیغمبر ورته وایا د دنیا سامان دا ډیر لګ دی آخرت ډیر زیات غوړه دی د هغه چاره پاره چې څوک پرهیزګاری وکړي د الله نه ویریږي پتا سو باندې بعد یو تار په مقدار باندې ظلم هم نه کیږي. باقی دا خبره چې مرګ نو مرګ خو په هر حال کې راتلونکی دی. په جهاد کې مرګ یوازې نه دی ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په ډیرو غزواګانو کې دا شریک شو ډیر جهادونه کړو خو چې کله ولا مرګ راته نو په خپل بستر کې ول راځي نو الله جل شانه اينما تكونوا چرتم چې تاسو یې وای یدرککم الموت را لاندې کوي به تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې یې وای تاسو په هغه قلاګانو مضبوط کی. صاحب ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې یو واقعه را نقل کړی دا شان مفتی شفیع صاحب رحمه الله فل تفسیر معارف القرآن کی رشد القرآن وغیرہ کی ذکر دا چی و زنانا دا آغی معشوم پیدا شوا دا دی غلام تیویل چی تلال شه بازار تا چی کم دا معشوم دا ولادت پا وقت کی کپڑے مپڑے وغیرہ لگی دارا وڑا دا غلام و ازار اوتم ما تا یو حاتفی آواز وشو چې دا جنې پیدا شوا دا به د اویاو کسانو سره بدکاری کوي او د دې مرګ به د جولاګي د لاسوي ما غلام مې وایي چې دومره فتنه رسیږي خورا شکار تمام کا چاړه مې راواغه سره په دې خېټه کې مولدا شي ورک دی وځ غلام نو لاړم مو تختیدم بلې علاقه ته لاړم الته ځان له مزدوري کوله او الله را ډیر مال راکو مالدار شو بیا خامخا د خپل علاقې سره د خلکو مینه محبت وي ما ول چې اوس د خپل علاقې ته ځم اسم د خلکو نه خبرې یری چراله من ځان له کورم جوړ کو بیا مې د واده شوق پیدا شو مال چې اوس وادم ځان لوکم نو یې جنوا د هغه د حسن یو مثال به بیانې دو نو ما هغه ته د نکاح پیغام ورولېګو زما سره نکاح وشوا نو کله ما وکړه د هغه په خېټه باندې یو چاپ ما ته پوښتنه کوم چې دا چاپ د څه شي وای هغه راته ویل چې ما ته خو نور پته نشته خو زما والدې ویل چې کله ته پیدا شوې نو دغه شان زمونږ یو غلامو هغه ستا په خېټه کې چاړه ورکړه او بس بیا مونږ چې کوم مقامي ډاکټرانو هغه له ویوړه نو ته الله بچ کړ ما چې ښه دا مسله ده ما ته پته ولګی چې دا هغه جنې ده نو دې ما ورته ویل چې دغه شان ماته یو आवाज کړل شي چې ته به سلو کسانو سره بدکاری کی غیر ته ویل چې ګوره خاوند دا خبرې مکوه ما ورته ویل چې سم ته ما وسخه ځي ورته وایا نو راته ویل چې بس تعداد راته معلوم نه او د ډیرو خلکو سره بدکاری دا کړی ده نو بیرته د خاوند ویل چې
ستا مرګ دا به د جولاګي د لاسه نو دې خاون ډېره یوه کمره جوړه کړه بالکل د شیشو دولت څه کې چې میډیم نه ورننوځي بله ورځ ښځه او خاوند دواړه په کټ کې ناست دي نو په دې دیوال باندې جولاګی را روان دي نو دې ښځې ویل چې د دې د لاسه به زما مرګي چپړه راواغسته بس هغه پې واهو لاندې را وغورځېد د هغې د عذاب دینوک ته لږ ور ورسېده اویسته راولېده او دا چې دی هغه وفات شو مړه شو نو الله جل شانه وایي اینما تکون یدرککم الموت چېرته هم چې یو تاسو را لاندې کوي به تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې تاسو وي په هغه قلاګانو مضبوطو کې وان تصبهم حسنه او کچرته ورسیږي دوی ته څه خوشحالي فتح نصرت راحت یقول دوی هذه من عند الله دا د الله د طرف نه دي وان تصبهم سیئه او کچرته ورسیږي دوی ته څه تکلیف یقول دوی هذه من عندك دا ستا د طرف دی پیغمبر بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې نعوذ بالله دوی بدپالینی ولا و ستا د طرف نه دا حالات په مونږ باندې رال نو قل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل من عند الله هر یو شی کو هغه خوشحالي ده او کو هغه تکلیف دی دا الله د طرف نه دا خو امتحاني ژوند دی کله به یو حال راځي کله بل حال راځي او فما لهؤلاء القوم تشوي دې قوم لپاره لا يكادون قريبا لا يفقهون چې دی په شي حدیثه په خبره باندې ما اصابك من حسنه صاحب د جلالین وای ايها الانسان اي انسانا ما اصابك من حسنه اغه چې رسیږي تا د خیر نه فمن الله فازداد الله د طرف نه دي خلق دا الله کوي یو خلق دی یو کسب دی زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده نه چې دا خلق دا الله کوي او دا کسب دا انسان کوي لکه مثلا دا موږ واضح په دې باندې کوئی ابراهيم عليه السلام سره چاړه ور سره د چاړې کار وکټ کول ابراهيم عليه السلام چاړه راکاږي اسماعیل عليه السلام په مړی باندې کسب ابراهيم عليه السلام کوي او الته خلق پر کول چې کوم نه دا الله دا نه کوي نو انسان دا کاسب دی او خالق دا الله دی ما اصابك من حسنه فمن الله اي خلقا يعني دا خلق دا الله کوي کسب دا انسان کوي خدا کار الله ورته مکه دا کار خو بیا دا کوي جو بس چې کېږي کوي نو او ما اصابك من سيئه او هغه چې ورسیږي تا ته څه تکلیف فمن نفسك بس تا د نفس د طرف نه دي خدا سببا او کسبا کوي یعنی کسب دا انسان کوي نو خلق دا الله کوي او یې نتیجتن یعنی نتیجه دا د انسان هغه کسب ګرځيږي وارسلناك للناس او من لګل تعالی د پاره د خلق رسول وکفا بالله کافر الله تعالی شهید گواه ستا پر رسالت باندې اينما تكونوا چرتم چې تاسو وي يدرككم الموت را لاندې کوي با تاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده اگر چې وي تاسو په قناګانو مضبوطو کې وان تصبهم کچرتا ورسیږي دویتا حسنه صراحت خوشالي فتح نصرت یقول دوی وای هذه من عند الله دا الله د طرف ندي وان تصبهم او کچرتا ورسیږي دویتا سیئه تکلیف یقول دوی وای هذه من عندك دا ستا د طرف ندي نو قل ورته وای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل من عند الله هر یو شی کو هغه نیکی دا هغه خوشحالي دا هغه تکلیف دی د الله د طرف ندي فما لهؤلاء القوم پس شویلی د دې قوم د پاره لا یکادون قریبا دا يفقهون چې دی پوهشي حدیثا په خبره باندې ما اسوابک اے انسان هغه چې ورسیږي تا ته من حسنه د خیرنا فمن الله پس د الله د طرف ندي وما اصابك او هغه چې ورسیږي تا ته من سیئه د تکلیفنا فمن نفسك بس داستا د نفس د طرف ندي وارسلناك امون لګلې تعالی را للناس د پاره د خلقو رسول وكفى بالله كافر الله تعالی شهيدا گوا
اینما تکونو چرتم چې تاسو یې وي یدرککم الموت را لاندې کوي به تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې وي تاسو په قلاګانو مضبوطو کې وان تصبهم کچرتا ورسیږي دوی ته حسنه صراحت خوشالي یقول دوی وای هذه من عند الله دا الله د طرف ندي وان تصبهم کچرتا ورسیږي دوی ته سیئه ستکلف یقول دوی وای هذه من عندك ناستا د طرف ندي قل وطوا يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم كل من عند الله دا ټول د الله د طرف ندي فما لهؤلاء القوم بس شوی د قوم د پاره لا يكادون يفقهون قريبا دا چې دوی پوښي حدیثا په خبره باندې ما اصابك اے انسان اغا چې رسیږي تا ته من حسنه د خیرنا فمن الله پس دا د الله د طرف ندي وما اصابك او اغا چې رسیږي تا ته من سیئه د تکلیفنا فمن نفسك بس دا ستاد نفس د طرف ندي سبب ته ګرځیدلی وارسلناك من لګل تعالی للناس د خلق دفارا رسول وكفى بالله وكافر الله تعالى شهيدا غوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمول سمول پریوانی فرفور د عمل کولو توفیق راکړي دنیا او آخرت خوشحالي را لکه غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي الله د رمضان مبارک دا ټوټه پوټه روزي الله نقل موږ د په اصل باندې بدل کړي دا په خپل دربار علی کې قبول او منظور کړي الله زمون کامل مغفرت په رمضان مبارک کې شریغه وکړي الله څومره مسلمانان دي ټول کامل مغفرت نصیب کړي د جبرئیل علیه السلام دا خیرونه موږ محفوظ کړي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړي د رحم معامله سره وکړي الله د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي الله ته زمونږ نه چې رضا شي دا سي رضا شي بیرته ناراضه شي ورپخې ټول مسلمانانو ته چې کلمه نصیب کړي